د الله رب العزت په توفیق سره موږ هغه اذکار او دعاګانې شروع کړې وې چې هغه په مانځه کې ویلی کېږي او دا خبره ما بیان کړې وه تاسو ته چې څومره یو سړي ته اذکار او دعاګانې یادي نو دومره دله دا مونځ او دا سجده دا رکوع دا عبادت ولا خوند ورکوي ځکه چې دی پکې قسمه قسم اذکار وی کله یو کله بل نو دې کې یو خو دا فایدې چې د ده توجه یې د عبادت لکه اوس موږ په منځه باندې ودرېږو یو سبحانک اللهم اوله کې موږ وایو استفتاح دعا موږ ته دقه یوه یاده ده چې کله موږ منځه ته راورسو الله اکبر ووایو سبحانک اللهم بحمدک تبارک اسمک او زر زر ختم کړو موږ ته دا محسوسېږي نه چې موږ څه څه نه وي خو که چېرته موږ نور اذکار چې په دې ځای کې راغلي دي کله هغه وایو کله دا وایو کله بل نو زموږ دې طرف ته سوچي او توجه یې دې طرف ته او بله ګټه فایده د رسول صلی الله علیه وسلم مکمل تابعداري وشي ځکه چې هغه کله یو ذکر ویلی کله بل یې ویلی او ته ټول عمر له یو وایې نو د دې یو ذکر نه چې ټول عمر یې ته وایې د دې یوې دعا نه چې ټول عمر یې ته وایې دې نه ښه دا ده چې ته هغه اذکار او دعاګانې یادې کړي چې کومې په منځه کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي او په هغې کې تنوع کړي کله دا کله هغه نو مؤلف دلته دا باب تړلی دی الادعیة والاذکار التي وردت في الصلاة هغه دعاګانې او اذکار چې په منځه کې راغلي دي ګوره منځه نه بهر نه دي په منځه کې راغلي ځکه چې بعض اذکار او دعاګانې هغه دي چې هغه منځه نه بهر دي لکه ته مونځ ختم کړې د هغې نه بعد به کم ذکر وایې کومه دعا به دا اوس د منځه نه بهر خبره ده منځه کې دننه اذکار او دعاګانې دلته خبره دقې روانه ده نو اوله کې راوړي وي تکبیر تحریمې نه وروسته دعاګانې تکبیر تحریمه موږ چې اوله کې الله اکبر وایو ودرېږو او دلته دعا وایو دې ته دعای استفتاح وایي ځکه چې دې سره د مانځه افتتاح کېږي هلته موږ دوه دعاګانې ذکر کړې وي کمې اللهم باعد او دویمه سبحانك اللهم یو دا مشهوره چې موږ وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره او دين مخکې د ابو هريره دا روایت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي يا بغير دغنا بالثلج والماء والبرد او من دا دعاء السند په لحاظ د دې دویمې نه مضبوطه ده دا اللهم باعد بیني وبین خطایای درېیمه دعا یې راوړې ده په دې زمانه خبره ختمه شوې وه درېیمې ته اوس غوږ کېدی او څومره چې ګوره ستا علم ډېرېږي دا یاده که دا خبره څومره چې ستا علم ډېرېږي او ته مسئلې اورې نوي نو دومره به تا ته پته لګي چې ته په ډېر کم علمۍ کې پاتې شوی وي که نه داسې نه وي یعنې چې کله هم تا ته مسله معلومیږي نو په تیر عمر پسې به افسوس کوي اوس دا څومره قیمتي دعاګانې به ګوره ښویې کېږي او یو سړي د اوسه پورې ټول عمر مونځ به سبحانک اللهم کړی دی بیا دا هم لا ښه ده زه ثابته دا نه یم چې ثابته نه ده خو لکه هغه نورې ورته نه دي یادي بیا د دې نه غټ افسوس دا دی چې یو سړي ته د سبحانک اللهم معنی هم نه دی یاده صحیح ده زه سبحانک اللهم وایم په هر مانځه کې خو د سبحانک اللهم څه مطلب دی دا ما ته پته نشته ډېر افسوس خبره ده او چې کله چا سره د یوې خبرې قدري نو د هغې معلومات کوي لکه دلته موږ پسې بعض کسان راشي عربۍ کې یو لیټر راوړی دا جي کپیلا کړی او دا جي موسسې او دا د حکومت د طرف نه دې به څه ترجمه ګرځي دا لیټر دی ګرځي ترجمه معلومه ځکه چې لیټر ورسره قدر دی چا سره چې د خپل منځه او د عبادت قدر یي د الله د کلام نو دی کوشش کوي چې په دې ځان پوه کړي چې آخر زما د رب څه ویلي دي او داسې چې په دې منځه کې لګیا یم د الله سره لمونځ خو جرګه ده د بنده او د الله په منځ کې چې زه به دې جرګه کې الله ته څه وایم بیا به دې خپل بچو ته وښیي او ما تاسو ته پته چې دا خبره ذکر کړې وه او که نه ګوره بچو ته د دین ښوونه دی
او د ابتدایي مسلې دا د بل چا په لاس ورته مه ښایه دا ورته ته وښایه. لکه زه اوس تا ته دا وښیم چې په منځه کې دا دي اللهم باعد بیني و بین خطایي دا دعا ما تا ته وښوه صحیح شو تا یاده کړه د دې اجر تا ته میلاویږي او دې اجر ما ته میلاوي ته چې بیا بل ته ښې بیا ما ته میلاوي ته چې بل ته ښې او په دې ټولو کې زما حصه ده. و چې کله ته بچي ته دا وایې چې بچیه په منځه چې ودرېږي نو ته به په منځه کې الحمدلله دې سوی الحمدلله رب العالمین الرحمن او ده سبحانک اللهم به په رکوع کې به دا په سجده کې به دا او د دې ستا د دې بچي اتیا کاله ومري او یا کاله او شپېته دی چې څومره پورې دا مونځ کې الله تعالی اجر درکوي. په خپله ورته وښایه دا ابتدایي مسلې چې دا اجر تا ته در رواني څومره په اسانه موږ دا اجر ګټلی شو موږ یې بل له ورکو او چې داسې راته ووایم او خفه کېږي به نو دا حقیقت دی. اوس بعض پکې ما ته دا وایي چې موږ ته په خپله صحیح نه دی معلوم نو بچي ته به یې څه وښایو. جی آپ کا نام کیا ہے؟ غلام علی. غلام علی. غلام علی جی. بیٹھ جاؤ. غلام علی آپ کا شاید ہمارا نام ہے عصمت اللہ. ہاں مطلب یہ درگاہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ مطلب کیا درگاہ میں کیا بابا اس میں کیا کیا لوگ آتے ہیں کیا مرادیں پاتے ہیں؟ جو آتا ہے سب مرادیں پاتے ہیں. اچھا آپ لوگ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے شرابی ہو چاہے ڈکیت ہو چاہے مولانا ہو. اچھا تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ کا کام ہے یہاں خادم ہے مجاور ہے غلامی میں رہتے ہیں ان کے. اچھا اور یہ جیسا مطلب یہ کیسا مطلب یہ اس کے کیا مطلب مینٹیننس میں لگاتے ہیں اس میں؟ ہاں اسی میں مطلب یہاں کی اسی میں درگاہ خرچہ ہوتا ہے جی. درگاہ کو اس میں خرچہ ہوتا ہے؟ جی 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 درگاہ میں. چلو ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات بجلی کا ہے پانی کا ہے بنے بگڑے یہ اور مقدمہ چلا تھے کا نا. ہاں اچھا تو آپ لوگ جو ہے یہاں کیا فاتحہ دیتے ہیں؟ جی جی فاتحہ آپ لوگ دیتے ہیں؟ ہاں فاتحہ دیتے ہیں. مطلب اسلام کے اس میں تو آپ کو جانکاری ہوگی کافی. ہاں پوچھے نا اسلام کے جانکاری میں تو آپ لوگوں کو ہوگی نا. ہاں اچھا تو مطلب جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں جی ثنا پڑھ کے بتائیں گے؟ جی آپ پہلے بتائیے آپ بتائیے پہلے آپ ثنا پڑھیے سنک سبحان کا اللہم پڑھیے نا. کہاں پڑھی آپ فاتحہ دیتے ہیں نا یہاں؟ ہاں. سبحان کا اللہم پڑھیے جو نماز میں پڑھی جاتی پہلے. یہ بھی بیٹھ کے آرام سے بیٹھیے بتائیے. چکر آ رہا اچھا کیوں؟ اصل پوچھو ہم بیٹ پہ رکے ہوا ہیں مریض نا اچھا اب اتنا بول دیے ہیں. تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو چکر آتا ہے تو فاتحہ کیسے دیتے ہوں گے آپ؟ فاتحہ ہی لوگ دیتے ہیں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ حاجی جی یار ہم مطلب یہاں کیا پیسہ سمیٹتے ہیں صرف؟ ہاں پیسہ سمیٹتے ہیں. اچھا یہ کام کے لیے آپ رہتے ہیں مطلب تو آپ فاتحہ نہیں دیتے کیا؟ نہیں دے تھی بھیا کبو دے تھی. اچھا تو مطلب آپ کو نماز کا ثنا تو آنا چاہیے نا. ہاں ہاں آنا چاہیے. تو پھر پڑھ کے بتائیے نا. پہلا کلمہ پڑھیے. ایک منٹ رکو آپ کون ہیں؟ چکر رک جاؤ ابھی نم بتائی تھی بھائی ذرا سے ابھی ندی چلی تھی ہم بتائی. ابھی روکنا ہے ابھی کچھ نہیں ہونا ابھی صبر کرو نا. بتائیے کلڑا پانی لا پانی دے دیجیے ان کو پانی دے دیجیے. اور کچھ اسلام کے اس میں آپ کو کچھ جانکاری ہے؟ سورہ اخلاق آتی ہے؟ سب ابھی بتا دی تھی بھائی. سورہ فاتحہ پڑھیے. کیا مجھے جی بتائیے. سورہ فاتحہ پڑھیے. بتائی تھی. آپ نماز برابر پڑھتے ہیں؟ ہاں پانچوں ٹائم نماز پڑھ گئے. سبحان اللہ پڑھ بتائیے. سبحان اللہم بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہاں یہ پہلے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ اللہ پہلے پڑھا جاتا سیدنا مولانا نیت باندھنے کے محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ. نیت باندھنے کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت کے پہلے پڑھنا جاتا. اچھا ہاں جب نیت کر کے اس کے بعد میں سبحان کا کیسے پڑھا جاتا ہے پھر سے ایک بار پڑھ کے بتائیے نا. ایک بار اور پڑھ کے بتائیے. کون سا؟ سبحان کا اللہم سبحان کا اللہم سبحان اللہم بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ پڑھا جاتا ہے. جوہر میں کتنا فرض ہے؟ جوہر میں نماز کا کتنا 4 رکعت فرض ہے. 4 رکعت فرض ہے. ہاں اچھا یہ بتائیے آپ کہتے ہیں نماز برابر 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں. ہاں داسې به پکې نه یې به پکې چې هغه وایي چې زما په خپله سوره فاتحه صحیح نه ده زه ځان له الحمدلله دغه پلاني ببونه مې زده کړې ده چې د څوک مشره ښځه به یاده کړي او هغه ځان له ګډه وډه ده نو زه به بچي ته څه وښیم چې دا سوره فاتحه به داسې وي
دا افسوس خبره ده چې یو سړی دومره مونځونو کې او ده ته دا پته هم نشته چې دی الله سره په کومه جرګه لګیا دی دی الله ته څه وایي او دی د الله نه څه غواړي ځکه خو زموږ دا مونځونه بې خونده دي خوند پکې ځکه چې موږ پرې نه پوهېږو او سړي له خبره هله خوند ورکوي چې کله پرې پوهېږي اوس که زه دا درس تاسو ته په عربۍ کې شروع کړم نو بس سټ به ګروي را ګروي او ورو ورو به د تلو کوشش کېږي ځکه چې ته نه پوهېږي هماغه خبرې زه تا ته په پښتو کې کوم تاله خوند درکوي ځکه چې ته پرې پوهېږي زه تاسو ته ګوره حدیث ویم زه یم رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویل عربۍ کې مت نو ته یې پوه هم نه شي بیا چې راته د هغې ترجمه وکړم نو کله ستا په بدن باندې غونه هم زیږ شي ډېره څه ناشنا خبره خو چې کله بې ته پوه شوې هله غونه زیږ شو چې ته پرې نه وې پوه د عربۍ یوه خبره وشوه نو کوشش کوئ چې د خپل مونځ او دا نصیحت ما بار بار کړی ده او بیا به هم کوم دا داسې نه چې یوه خبره ختمه شو دې ته زموږ سخت ضرورت دی چې موږ ترجمه د اذکارو دعاګانو او د مونځونو دا یې زده کړو اوس دا درېیمه دعا ګوره دا روایت امام مسلم راوړی دی امام ابو داود هم راوړی دی او نورو کتابونو کې هم شته انس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس ویو سړی راغی او په صف کې وردننه شو په داسې حال کې چې ساه نیولی و یعنې راغی چې دا مونځ راګیر کړي کله سړی تیز تیز قدمونه والي نو ساه یې رامات شي فقال نو ویوی ور په اوله کې دا ووي تکبیر چې څنګه وکړو دا یې ووي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي ډېر صفتونه طیبه چې پاک دي مبارکا فيه چې برکت والا دي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لمونځ ختم کو قال ویوي ايكم المتكلم بالكلمات څوک دی په تاسو کې ویونکی د دغه کلماتو دې لږ په زور ووایي رسول صلی الله علیه وسلم هغه کلمات واورېدو دا چا دا ووایي فأرم القوم نو خلق چوپ شو چا څه نه وي او دې سړي هم څه نه وي دې سړي ولې څه نه وي یره کېده یعنې که څه غلط څه مې ووي یا په غلط ځای کې مې ووي فقال نو بیا ووي ایکم المتکلم بها دا چا دا ټکي ووي فانه لم یقل بأسا ته څه د ګناه خبره خو نه ده کړې نه څه غلط کار یې کړی هغه سړي خبره شروع کړه دې نه بعد وی جئت یا رسول الله زرالم وقد حفظني النفس زرالم په داسې حال کې چې ساه نیولی وم او بس دغه کلمات مې ووایي رسول صلی الله علیه وسلم ورته یې غوږ ورته کېدی ښه موږ د دې نه زه چې تاسو ته یم که نه چې څومره علم ډېرېږي ته به افسوس کوې که د ژوند مرحله دې تېره شوي نو ته به هغه ټولو مراحلو ته سوچ وکړي دا اوس ګوره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اسانه که ګرانه ټولو کې اسانه ده یا اسان ذکر اسانه دعا استفتاح کې رسول صلی الله علیه وسلم وتی لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وما دولس ملائک ولیدل چې تادی کوله په دې کلماتو سره چې کم یو به دا کلمات الله ته برخیږي دولسو ملائکو د یو بل نه مخکې کېدو یو وایي چې دا کلمات به الله ته زه خېږم بل وایي چې زه به خېږم دومره عظیم کلمات تا ویلي دي او دومره اوچت کلمات تا ویلي دي چې د ملائکو د یو بل سره مقابله وه چې یو وایي دا خبرې به زه الله ته خېږم او بل وایي چې زه به الله ته به راخېږم لیکن دا قرآن کې الله ویلي دي الیه یصعد الکلم الطیب پاکې خبرې الله ته خېږي دا پاکی خبری دی ذکر دی نو 12 ملائک اوس په دې کوشش کړي چې دا
یو وایي زه بل وایي زه. اسان دی که ګران دی؟ څوک به ووایي؟ سماعت ګوټ غونته کې دی وایي جوخ جوخ دی ونه وي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا یو دعا ده چې دې کې ویلی شي. ذکر یا ذکر او دعا. ذکر دعا یو شي. ګوره د الله یادولم دعا ده. څنګه؟ ما د دې وضاحت یو پیر کړی. لکه اوس دا اوس د الله یادول دي که نه چې الله ستا حمد دی او ستا صفات پاک دي او ستا صفات ډېر. په دې کې دعا کوم ذکر؟ کیدای شي کوشش ته ښه وکړو نږدې جواب ده. یعنې ګوره ما تاسو ته ویلي چې دعا په دوه قسمه ده. یو هغه دعا چې ته پکې د الله نه ډایرکټ څه غواړې. یو دعا د عبادت چې ته کوې دا هم دعا ده. ولې؟ لکه اوس سړی راغی موږ سره ماسخوتن لمونځ وکړو. ولې ته وکړو چې الله ما وبخي؟ دا سوال نه دی؟ دعا نه ده؟ دعا شوه که نو د الله دا ذکر چې دی کوي خو چې الله رانه راضي شي که دا هم دعا ده. د حدیث کې یو بله فایده دا به ذکر کوو مخې ته راله چې د ملایکو په څه باندې د یو بل نه تادي کوله چې دا کلمات به څوک الله ته مخکې وړي یرفعها بره ویسي. څه مطلب دی؟ الله بره دی. الله بره په عرش د پاسه دی. داسې نه دي ویلي چې کم یو به دا کلمات د الله خواله وړي نه ایهم یرفعها کم یو به بره خیږي الله ته. نو که الله هر ځای کې وی د ذات په اعتبار سره نو بیا خو به داسې نه وي چې کم یو به الله ته بره خیږي. نو الله د ذات په اعتبار سره په عرش د پاسه دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او د علم په لحاظ د اورېدو د لیدو د قدرت هغه په هر ځای کې دی. څلورمه دعا دا روایت امام نسائی راوړی دی او صحیح سند والا دی. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وی كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة كبر. رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله مونځ شروع کو نو تکبیر به ووایي. دلته دا دلیل د څه دی؟ نیت نشتی په خوله نیت نشتی. نیت خو هر عبادت لپاره لازم دی. په خوله نیت ویل نشتی. یعنی جابر به ویلی وی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د تکبیر نه مخکې نیت ووایي. او که جابر رضی الله عنه ذکر کړی مې به په عربۍ کې ذکر کولی که نه رسول صلی الله علیه وسلم په پښتو کې وي عربۍ کې. نو دوه جاخې شو. یو خو دا نیت شتي نه او بل چې کم دی پکې بیا په دین کې وردننه کړی دی هغه په پښتو ژبه کې دی. نو بیا خو پکار و چې نیت په کومه ژبه کې وی؟ په عربۍ کې. ټول مونځ په عربۍ کې دی نیت یې والا پښتو کې لګولی دی. دا بعض وی او دا صحیح دی چې نشتی. دا په حدیثونو کې نه دی راغلی. دا حدیثونو کې نه دی راغلی خو دومره ده چې فایدې ډېره ده. دا نوې مسله راووته. صحیح دی چې دا مسله دین کې نشتی فایدې ډېره. دا خو دین لار ټول دړې وړې شو. سهار پکې ته نوې مسله راوباسه فایده به ډېرې د شپې به پکې زه نوې راوباسم. سبا به بل راوباسي برد به بل راوباسي. هغه سوچه دین زموږ نه څه شو هغه پاتې شو. دا دین زموږ نه دقه شان پاتې شوی دی. دا مونږ چې دا ګډې وډې مسلې عملي کړي دي بعض زموږ په ملکونو کې او بیانوي دا هم د دې قصو د لاسه چې جي نو دې کې څه دي بعض داسې نو دې کې څه دي دې کې څه دي دې کې تبعي ده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر نوی کار بدعت دی. هر بدعت گمراهی ده. هر گمراهی په جهنم کې ده. او دی وایي دې کې څه دي دې کې دا دي. بیا ته بس نور پکې څه نشته. جهنم ته به سړی ځي نه نور پکې هېڅ هم نشته. نو
دا نیت په خوله باندې ویل دا د یو عبادت دپاره هم نشتی. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله د مانځه افتتاح کوله مونځ به یې شروع کو تکبیر به وی الله اکبر ثم قال بیا به یې دا ووی. نو چې په الله اکبر پسې وی نو دا کومه دعا ده؟ دعا استفتاح شوه. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. چې ذهن ته مې دا خبر راغله که اوس څوک دا وایي چې یاره دا خو موږ د اوسه پورې نه وي اورېدلې نو دا نقصان ما کې دی که تا کې دی؟ ما کې دی؟ ځکه جابر رضی الله عنه بیان کړی دی. نو جابر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری نو دا مسله نه وي لکه زړه ده؟ زړه ده خو تا ته نه دی یاده. نو اوس یو سړی دا ذکر واوري که یا دې نه مخکې دا الحمدلله حمدا کثیر دا به اول پر ډېر واورېدل دا نوي مسله بیان شوه. نوي نه ده، نوي په دې اعتبار سره ده چې تا ته معلومه شوه نوي. نور دا مسله د زړه دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم د وخت خبره ده او د هغه کار دی. وی هغه به په منځه کې دا وی چې ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین. ترجمه دا ده چې یقینا منځ زما ونسكي یو ترجمه دا ده قربانی زما او یا عبادت زما. ومحیاي ومماتي لنډه دا چې ژوند زما او مرګ زما لله رب العالمین خاص ته الله دپاره دی چې هغه رب العالمین دی لا شریک له د الله سره هیڅوک شریک نشته. ګوره په دې خبره باندې به ژوند تیرې او په دې به مرې چې ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین. زما چې څه دي څومره عبادات چې دي او زما دا ژوند مرګ ټول د الله دپاره دی. په دې کې د چا سره برخه نشته. نه موږ په عباداتو کې اولیاء الله شریک کو د الله سره، نه انبیا شریک کو، نه پیران مریدان شریک کو، او نه ګټه ونه پیرې او ملائک شریک کو. عبادت د الله خاص حق دی، بندگی به یوازې د هغه کیږي او د هغه نه علاوه چې د هغه نه علاوه یعنې د هغه نه علاوه مخلوقات دي ځکه چې الله خالق دی. نو د الله نه علاوه یعنې چې څومره مخلوقات دي په دوی کې یو هم د دې حقدار نه دی چې د الله سره دې شریک شي. یو هم د دې حقدار نه دی. په دې خبره څوک نه خفه کېږي، په دې خو مؤمن خوشحالېږي ځکه دا خو د الله د توحید خبره ده. په دې به خفه کېږي هغه څوک چې د چا دوکانداري په دې خبرې سره بندېږي. لکه اوس درګاه او دربار کولاو د خلک راځي سجدې لګوي، زما په دې خبره به خوشحاله شي؟ خفه کېږي ځکه چې بیا هلته څوک نه ځي. یا ځان له بل څه دکان کولاو کړی ده او خلک ورمات دي او ملا صاحب چې دی پیسې ګټي خدب کړي او تعویزونه روان دي او یو تعویز ابروز ته یو مولوي صاحب دی یو تعویز په 1.5 لاک روپۍ کوي. نو چې اوس دا خبرې ته وکړې نو دغه مولوي صاحب ستا تندی خو نه ښکلی. تجارت ته به بند کړو. موږ وایو تجارت بند نه، که دی ورسره هم ختم شي که نه زموږ بې څه پروا نشته. دا مسله د توحید ده چې عبادت به کېږي خالص د یو الله، هېڅوک ورسره شریک نشته. پاتې له دا چې وایه ته ماته د پیر قصه کې او ته ماته د مرید کې. دې پیرانو مریدانو چې څومره جاښه جوړه کړې ده که نه نو حیران به شي چې الله داسې قصه روانه ده. وختي مې دی مولوي صاحب ورته زه په دې هم ځکه چې عرف کې ورته خلک ملا وایي. نور خو موږ ته پته وي چې دا سړی څومره اوبو کې دی څومره کې نه دی، دی علم ورسره شته او که نشته. نو هغه یو خوب بیان کړو او خوبونه خو زموږ په ملک کې تپوس یې مه کوه. رحمان صاحب ما د ابوبکر صدیق ته په شکل کې ویل دا دلته وینم او هغه مولانا فضل الرحمن چې ابوبکر صدیق ته په شکل کې دو صحابه کرام الله پاک ماته د پاکستان د دوه علماو په شکلونو کې وښول. نو هم مې ولیدو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
اور سره مولانا فضل الرحمن صاحب د په خدمت اقدس کې حاضر یو عالم د ګوکن مولانا مشتاق صاحب ابل شپه خوب کې د مليون مارچ د منظر لیدو نو وی چې ناسا په د تکبیر ناری شي او د خلک ډېر خوشاله شي ودرېږي زه تاسو کوم چې داسې چل دی وی ما ته څوک ووایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د میدان ته په خپله باندې تشریف راوړي کہ وقت میں نے یہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے شنگلے پر سرزمین باندھنے دیو مدرسی طالب علم خوب بینی دغه طالب فرمائی سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروزی سره ولاړم دغه روزه په منځ باندې کولو شو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو نبی علیہ وای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک خپل کو که معمولی مسله جوړه شي زه دلته شپې خوب ګورم سارې ته بیانو نو په خوب کې یعنی بعض مولیان یاد کړي دي چې دې مولیانو ته الله په خپلو لاسونو پټکې ور واچوي واجب وکړه چې څونه د دیوبند علما او طلبا دي هغوی راشي چې زه هغوی ته دستاربندي وکړم نو زه داسې وګورم همدا محسوسه کړم چې دا د دې د وجې نه چې دې علماو د مدرسې او د ختم نبوت د نبي علیه الصلاۃ والسلام د ناموس دپاره ډېر کار کړی دی زما زړه کې دا خیالات پیدا شي چې وګورم یو ښایسته علما طلبا ولاړي د هغوی په سرونو باندې پټکي مې او په لاس کې ځان سره د پټکو نیولي لاس کې چې وګورم کپړه ځان سره نیولي چې وګورم دې دوران کې زمونږ د ضلع چرسدې شیخ القرآن و حدیث مولانا محمد ادریس صاحب چې زما استاد محترم د سخت کال کې فراغت شوی هغوی هم ولاړي او د تنګي پیر مفتي ګوهر علي شاه صاحب هغوی هم ولاړي خو دوی په دې ټولو خلکو کې ډېر اوچتي دا خلک د دوی دي کونډو کونډو ته رارسي دا طلبا علما دی کې ادریس شیخ صاحب الله تعالی خواته راشي او په سر باندې خپل پټکې مې او الله تعالی ورته د دغه پټکې د پاسه پټکې ووهي چې دی کې وګورم د الله تعالی د یو طرف ته مولانا فضل الرحمان صاحب ولاړي الله تعالی مولانا فضل الرحمان صاحب ته فرمایي وی مولانا صاحب وی تاسو ورته د برکت دپاره د لاسونه په دې سر باندې دی په دې پټکي باندې چې دا برکتي شي دی کې ادریس شیخ صاحب ته چې الله تعالی پټکي وي نو دوی د مولانا فضل الرحمان صاحب واله راشي هغوی ورته په لاس کېږي چې بیا وګورم نو پیر مفتي ګوهر علي شاه صاحب دین د الله تعالی خواته راشي او الله تعالی ورته دستاربندي کوي دې دوران کې زه راپاڅېدم نو سړی حیران شي که چې یعنې او صرف هغه خپل چې کوم د ده د نظریې مولیان دي هغه یادوي نور څوک نشته او الله ورته پټکی واچو پیغمبر ورته دا وویل زه یم چې دا قسمه خلک د چې د دروغو دا خوبونه بیانوي او یا خلک رابلي غلطې عقیدې ته دوی به د الله نه نه هېرېږي ځکه خو دا کارونه کوي او چې څوک د الله نه هېرېږي نو هغه دا قسمه کار بالکل نشي کولی ځکه چې هغه ته پته دی زه به الله ته مخامخ کېږم او الله به ما نه د یوې یوې خبرې تپوس کوي د یوې یوې خبرې دا به تپوس کوي زما نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ په دې توحید باندې مضبوط ساتي رسول صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته ویلي وی اے معاذ که څوک دې مړ کي که څوک دې ټوټې ټوټې کي که څوک دې وسیزي خو د الله سره به چېرته شرک نه کړي دا داسې ګناه دی چې الله یې نه بخي که توبه دې ترې ونه ویسته او پرې مړ شوې د الله نه بخي نو دې کې ګوره اعلان د توحید پروت دی لا شریک له نشتی شریک د الله وبذلک امرت او په دې باندې ما ته امر کړی شوی دی وانا من المسلمین او زه د تابعدارو خلکو نه یم مسلم یا مسلمان تابعدار ته تابعدار د چای د الله اللهم اهدني لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق څومره ښایسته دعا ده موږ د دې نه ګوره غافله یو ښه ای الله ما ته هدایت وکړې د پاره د ښایسته اعمالو او ښایستو اخلاقو یعنی یا الله ما ته هغه لار وښایه چې زما اعمال هم ښایسته شي او زما اخلاق هم ښایسته شي ښایسته عمل څه ته وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې او د الله دپاره خالص
او ښایسته اخلاق خو تاسو ته پته ده. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، او ښایستو اعمالو او اخلاقو طرف ته هدایت نشي کولی مګر ته. د هدایت الله په لاس کې دی. اوس زه تاسو ته وایم چې ښایسته اخلاق دې ته وایي، دا یو هدایت دی، معنی ده چې ما تاسو ته دا خبره وښوه، خو دې لارې ته راړول دا د الله کار دی، دا د یو انسان په لاس کې هم نشته. وقیني سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق، او بچ وساتي ما د بدو اعمالو او بدو اخلاقنا. لا يقي سيئها الا انت، د بدو اعمال او اخلاقنا سوک بچ کول نشي کولی مگر ته. یو الله دی چې تا ته هدایت د خو اعمالو هم در کولی شي او د خو اخلاقو، او یو الله دی چې تا ته بچ کولی شي. او که دا ټوله دنیا را جمع شي او تا ته هدایت در کول غواړي، نشي در کولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی. او چې دا ټوله دنیا را جمع شي او تا د بدو اعمالو نه بچ کول غواړي، نو تا نشي بچ کولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی. اوس دلته یو خبره زړه ته رالګه، اوس یو سړی به وایي چې زه چې را بد اعمال کوم بس لګیا یم ځکه چې الله به غوښتلي والعیاذ بالله، یا الله چې ما نه بچ کوي. نه، ور یاده که دا خبره چې څوک کوشش وکړي رب العالمین یې بچ کوي، او چې څوک کوشش د هدایت د لټونو کې الله ورته نصیب کوي. نو تا به لټون نه یې کړی د هدایت، تا به کوشش د ګناه نه د بچ کېدو نه یې کړی، ځکه پکې الله ته پرېښودی. نو دا ته دلیل نشي ګرځولی د خپل ګناه دپاره چې زه دا ګناهونه به دې کوم چې یاره الله به غوښتلي. الله د یو بنده دپاره دا نه خوښوي چې دی د ګناهونه کوي او د هغه نافرماني دې کوي. اوس لکه یو سړي سره د ډیش هغه ریموټ په لاس کې دی او تا ته وایي یاره موږ دپاره پکې هم دعاګانې کوه. باز میلاو شي که نه، تش درخواستونه داخلوي او موږ سره خو ډېر میلاوي، بس دعا دعا. زه ورته وایم صحیح ده، دعا به وکړو، وبه یې غواړو، ته به هم لږ ډېر حرکت وکړې که نه. دا نو د بعضو مطلب دی چې زه حرکت نه کوم او ما ته د هر څه میلاو شي، داسې خو نه کېږي که نه. ته څه اسباب ولټوه د هدایت. اوس یو سړی سګرېټ څکي او یاره الله ته ووایي چې ما د دې سګرېټو نه واړې، الله به دې ترې واړې، خو ته به څه وکړې؟ ته به کوشش وکړې، ته دا ډبی ګزار که، ته علاج شروع که، ته د سګرېټیانو نه ځان لرې ساته. نو هله به الله تعالی بیا توفیق در کړي د پرېښودو چې ته روزانه 2-3 ډبې ووایې او یاره الله ته ووایي چې ما صحیح ده. الله خو په هر څه قادر دی، خو الله موږ ته د اسبابو یو لار هم ښودلی دی. ته به اسباب د هدایت لټې، ته به اسباب د ګمراهۍ نه د بچ کېدو لټې. پوه شو په دې مسله کې؟ تا دعا به څوک ووایي؟ ته ویلی شي؟ ووایه